بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه ویډیو چې دا د شپږم ویډیو لومړی لیسن اړوند ده. موضوع یې ده باینري سټرینګ ډیټا ټایپ. باینري سټرینګ ډیټا ټایپس دوستانو ډیولپرز ته د دې وړتیا یا اجازه ورکوي تر څو هغه خپل معلومات کوم چې د یو فایلز په شکل کې وي یا امیجز په شکل کې وي یا بایټ سټریم په شکل کې وي هغه په ډیټابیس کې دننه په یو ټیبل په کالم کې ذخیره کړي. باینري سټرینګ ډیټا ټایپس کېدای شي چې فکسډ ویډت ولري یعنی سایز یې له وړاندې څخه تعین شوی وي یا ویریبل ویډت ولري سایز یې SQL سرور ته پرېښودلی شوي تر څو SQL سرور هغه سایز تعین کړي. د باینري سټرینګ پیژندنو دپاره چې دا موږ ته SQL سرور وایي که چیرته داسې ډیټا چې وړاندې په سر کې 0x وي ویلی شو چې دغه ډیټا چې دا په باینري سټرینګ په شکل کې موجوده ده یعنی باینري په شکل کې موږ سره موجوده یا ذخیره شوې ده. یعنی 0x چې دا ښایي چې ډیټا چې دا دغه معلومات چې دي په باینري سټرینګ په شکل کې دي یا موجود دي یا ثبت شوي دي. د باینري سټرینګ ذخیره کولو دپاره چې د SQL سرور چې دغه درې ډیټا ټایپس چې دا موږ ته راپېژني چې لومړی چې دا هغه باینري ده یعنی باینري څخه وروسته دوه بریکټونه وي او بریکټونو کې دننه موږ ورته سایز تعینوو. باینري چې دغه چې دا فکسډ ویډت ده او رینج چې کوم ده د یو څخه ونیسه تر 8000 بایټو پورې ده. دغه میموري کې چې دا n بایټس چې د میموري څخه ځای رانیسي. دوهم چې د زموږ سره وار باینري ده کوم چې ویریبل ویډت ده او دغه هم دغه n په ځای موږ کولی شو چې دلته یې سایز وټاکو یا تعین کړو. دا هم د رینج چې کوم ده د یو څخه ونیسه تر 8000 بایټو پورې ده. دا هم n بایټس جمع 2 یعنی د باینري په نسبت 2 بایټ اضافهګي چې ده له میموري څخه رانیسي تر څو ډیټا چې ده ذخیره کړي. دوستانو زموږ سره چې دا دریم چې ده هغه وار باینري میکس ده. وار باینري میکس چې ده د یو څخه ونیسه تر 2 GB پورې ډیټا چې ده هغه کولی شي چې په SQL سرور کې په یو ډیټابیس په دننه یو ټیبل په یو کالم کې ذخیره کړي. دا هم د باینري په نسبت 2 اضافهګي بایټونه چې دي له میموري څخه رانیسي. دوستانو د باینري سټرینګ ذخیره کول دپاره زموږ سره امیج په نوم هم یو ډیټا ټایپ چې ده هغه موجوده خو SQL سرور وایي چې د هغې څخه ستاسو ګټه مه پورته کوئ. دا ځکه چې دغه امیج ډیټا ټایپ چې ده دا راتلونکي ورژنو کې له منځه تلونکې ده. د هغې په ځای ستاسو وار باینري میکس څخه ګټه پورته کوئ تر څو په راتلونکي کې له کومې ستونزې سره مخامخ نه شئ. لکه څنګه مخکې مو چې ویل چې د وار باینري سټرینګ پیژندنې دپاره چې دا هغه یې په سر کې 0x لیکل شوی وي د هغوی لیدو دپاره عملا لیدو دپاره زموږ ځو SQL سرور ته. دوستانو دلته چې دا زه سلیکټ کویري په مرسته زه یو فنکشن کاروم. دغه کاسټ فنکشن چې دا یو ډیټا ټایپ ده دغه انټیجر ډیټا ټایپ چې دا باینري ډیټا ټایپس ته یې اړوي او بیا هغې ته موږ یو چې دا الیاس ورکړی ده. یعنی کاسټ داسې یو فنکشن ده چې یو ډیټا ټایپس په بل ډیټا ټایپس باندې کنورټ کوي یا تبدیلوي. چیرته موږ زه دغه کویري اکزیکیوټ کوم ستاسو به ووینئ دوستانو چې دا نتیجه کې یا آوټپوټ یا په ریزلټ کې زما ته یې دغه باینري سټرینګ راکړه. دغه باینري سټرینګ تاسو کتلی شئ دوستانو چې په سر کې 0 او x موجود ده. 0x دا ښایي چې د هغه ډیټا چې ده اوس موږ سره په باینري په شکل کې یا باینري سټرینګ په شکل کې موجود ده. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.